أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله تبارك وتعالى الحمد لله او دا الحمد لله مبارکی چې کم سورۃ فاتحه ته الله تبارک ورکړي دي درې شیان بیان شوي. سورۃ فاتحه کې درې شیان بیان شوي. یو پکې توحید او بل کې عبادت او وعظ. سورۃ فاتحه په نزول کې اول په نزول کې پنځم سورۃ او ترتیب عثماني کې اول سورۃ فاتحه و آیات لري او د خلافات بعض آیات د امام حنیفه زمنګ په مذهب کې و آیات سورۃ فاتحه ډېر لري. د سورۃ فاتحه یو سورۃ فاتحه سورۃ ام القرآن بل نوم اساس القرآن بل نوم سورۃ قیادہ سورۃ کافیہ الحمد لله سورۃ شفاء د سورۃ فاتحه منادي چې سورۃ دام تعویذ دم دیوانه هم چې فضیلت او تفسیر کې ډیر راغلي. دا سورۃ اساس ذکر ورته دا سورۃ اساس یعنی بنیاد د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی روایت چې هر اساس بنیاد هر شی اساس بنیاد لري او اساس مکه چې مکه دا شوی دا الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی ټول اسماء دنیا پیدا او سورۃ السماوات بنیاد او اساس غریبا او عریبا ستوي ومسمان بنیاد سورۃ سماوات یعنی اسمانونو بنیاد چې دی ومسمان او اساس الارض عجیبه مکه اساس عجیبه ستوي مکه توي مکه اساس او اساس جنان د جنتونو اساس عدن اتم جنت
او اساس نار چې د جهنم ده اساس النار بنیاد نار آغا جهنم آغا اوم جهنم او اساس الخلق اساس خلق چده آتم اساس د خلق چده آدم علیه السلام بنیاد د ټول انسانانو چده اساس آدم علیه السلام او اساس الانبیاء چې نوح علیه السلام ټول انبیاء او اساس نوح علیه السلام او اساس بنی اسرائیل چې یعقوب علیه السلام او اساس چې د قرآن د اساس القرآن چې د الحمدلله او د الحمدلله اساس چې د بسم الله نورازو ترمینو الله تبارک و تعالی چې الحمدلله قرآن کریم اساسی کې او دې ته سورۃ الشفا هم وای د مسلمانانو ته شفا را لګیدا چې وای په سره وای او ان شاء الله په څوم زیدم الله ته شفا او الحمدلله حمد او ثنا دا چې څوک یو څوک او الحمدلله نو الله تبارک شکریا ادا کړه والله ډیر ثواب او بل الحمدلله سان بندا الله بنده غواړي الله ورته جواب الله ورکوي نو دا سورۃ بندگانو او د الله باندې تقسیم شوی الله تبارک و تعالی یو دی کې بندگانو ته نو زه ډیر تفسیر او هغه باندې کې تاسو قرآن کریم لند ترجمه او لند هغه بیان سورۃ فاتحه دا سورۃ او آیاتونه لري د دې وتا خالص ترجمه قرآن کریم په دې YouTube چینل کې ان شاء الله تاسو ملګری شي الحمد تعریف دی لله رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات الرحمن چې مهربان الله تبارک وتعالى زیات مهربان دی عام مهربان دی په دې دنیا کې برانو بانانو مهربان نو یو ابراهیم علیه السلام وحید کې یوازې خړل او چې به یو پیدا سره به ډوډۍ یو پیر بیرو تو د نو چې ډوډۍ سره او غري او دې کې یو نفر پیدا سره به ډوډۍ نو ابراهیم علیه السلام یو یا پیدا دراو چې به ډوډۍ ته شروع کړه ابراهیم علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم هغه ته مو ویل چې دا هغه سنوه مزخو پرست مشرک زمه د خپل خدای هغه یادو نوم یاد نو ابراهیم علیه السلام چې مشرک تابع کړه د الله تبارک دی اوس او ډوډۍ خوري ما سره
نومدا او چې ډوډۍ نه فاصله الله تعالی او توحید یا ابراهیم الله تبارک تعالی وحی او چې ماده کیا کړه چې څونه بدره دی ویلي او زماش هر رقم بدی بیان ماده روزي تا یو ورځ استاب کینستید او تا د استرخان نفاس ابراهیم علیه السلام صلی الله علیه وسلم د سړي ته غوراوي او بیرته ځان سره کینو سړي چې کافرو تکړی مشرک ورته چې ولی داسې وکړاول د پاسو را توزر کې ابراهیم علیه السلام چې الله حکم کو او وحی وکړه داسې ما بني مهنت ډوډۍ ورکړي او راز کړي او تا دا خان نه پاتو نو زه ډیر بخنه غواړم نو عمل تعجب چې مهربان الله لري جماعت درجه کړه او عمل ته مسلمان نو الله تبارک وتعالى ډیر مهربان دی زیات مهربان الرحیم مهربان دی بخښونکی خاص مهربان دی هغه دنیا کې مسلمان باندې ایماندار او جنتیانو کافر باندې هم دومره هم مهربان مالک دی یوم الدین د ورځې د قیامت التب حساب الله کوي چې حساب کتاب کو الله ایاک ندلت دا الله تبارک وتعالى بیان ایاک همستان عبادت نعبد عبادت نعبد وإياك وإياك نستعين وهمتانا مدد اهدنا وخايا صراطا مستقيما صراط الذين خلق انعام کړه دے علیه باغی غیر نه د حولا غضب شوه علیه باغی نه د هغه چې غضب شوه ولا ضالین او لار د گمراهان ان شاء الله ضالین آمین یا الله زما دعا قبول نو الله دې وکي چې زمونږ استاد په دې لار کې یو بل سره وګورئ چینل لایک او سبسکرایب او مخکې مرګو چې مانانو جمعه کې ان شاء الله ټول قرآن شریف تاسو لګ کوم من الله توفیق